ها اوس ګوره په دې ویډیو کې راځو په د باندې تاسو ته مو ویل چې ګوره په دغه وایرلس راوټر چې تاسو واخلئ یا اکسس پوینټ واخلئ په د کې چې شی وی بای ډیفالت ډي سی پی کې انیبل یو آی پی ایډرس درکې سبنیټ ماسک هم په خپل خوخه درکې او ډیفالت ګیټ ویم درکې ډیفالت ګیټ ویم هم دا آی پی ایډرس درکې چې خپل ځان ته سند کړي ته چینج ویم شي کنه یا په شاته لیبل او ته وای چې ما لوکل کې دا نتورک دی ته ولې غلط نتورک کارې دا نتورک کار او ګور کل تراشم دې سره کوم آی پی ایډرس ورکړي دي منیجمنت آی پی ایډرس کوم چینج کنه تاسو کتو کنه ګوره آی پی ایډرس ورکې سودونه وی آتش په صفر سره دو کنه بالکل ګیټ وی دا ورکې ډي ان اس بخینه ورکې دا چینج کما او بالکل دا به کم ځای کې چینج په سیلې موډ کې په کم نه چرته به چینج وایرلس راوټر کې کنه سیلې موډ نه کیږي نه دلته هغه موږ تاسو راوټر کې ویلو کنه دلته په مې څه کې کیږي او ګرانه متوجه تا ډیر هم درس ته چې متوجه نشي ډیر شان بس نه کی ګوره دلته براشه دي سټاپ کی اول نمبر डी एच सी पी पाले कि नहीं पाले कभी डिसेबल को भी आई पी एड्रेस अंदर कहेगा एनेबल ही बाय दो ये एनेबल शो यस स्टार्ट आई पी एड्रेस कम से रेंज आखली सो दोनों तस पे तो सिफर या दقنا دق रेंज कारवे شمه وي دا دره منی کاری او تم وی کارو مشکل نشه خو ورته ستارت د لسونه واخلې د څونه ستارت واخله لسونه او څومره آی پی اډرس بر کوم تاسو میکسیمم سو یوزر اندي ورته یارا اتلیست ما تر دې یوزر اندي نه زته ډیټا چاته مو ورکوا صحیح ده کنه د دې نظر کسان اوس ماستر بیک نه کېده هم نشي دا لیمټ برابر ګوره که دغه نه کس د کسان برابر شو ډي سی پی آی پی اډرس نشي ورکولای هر کله چې دا ډي سی پی آی پی اډرس درنه کې د وایرلس راوټر ته سره نشي کنیکټ کېدی مشکل خو نه تاسو کله د هغه سره کنیکټ کیږي د وای فای په تاسو چې اپټینینګ آی پی اډرس سپیکر مشته هغه د آی پی اډرس ورکړي اوکې دا مې ورکو آی پی اډرس رینج دا د څه کومه آی پی اډرس رینج دا کوم ځای نه راوښتم دې ما د سنې کیلکولیټ وکنه نو سلی دا غلطه سل دا بل رینج دی بل رینج دی اوکې ما خپل رینج دغه ځکه برابر کړی دی زه به اوس دا څه کړم اوکې دا ما په خوانې رینج دی آی تھنک وسه پرو دی ښا دا خو دا اوسنۍ دا ما نه سب کړی دا کنه ریزرویشن اته تاسو ویلو کنه چې سو آی پی اډرس دی رینج کې دي چاته ریزرو کوم هغه دې تاسو کوي چې ډي سی پی ریزرویشن تر شي په کلیک وکړئ او دل تر شي چا د پاره آی پی اډرس سکے ګوره څومره آسان دی دا درې کمپیوټر د مخکې نه کنیکټ شوي دي غواړي دې لپاره دا کوم آی پی اډرس چې ورکړ دا کمپیوټر میک اډرس دی ګوره هغه دا کمپیوټر چې اوس دی دې ته سو آی پی اډرس ورکړی اسو دوی نه ورکړی بالکل دا تیار دغه میک اډرس هم دی که غواړي هم دا ریزرو کې کلیک په وکا او سیو چینجز دا د لپاره ریزرو شو ریزرو شو ته نه کې غواړي نه ریزرو اوسې ریزرو کې دې ځکه به د کلاینټ نوم واچي چې هر رقم نوم ورکې مشکل نشته ښه دې ځکه ورته آی پی اډرس وښایي او دې ځکه ورته سبنیټ ماسک وښایي دا آی پی او اپرینګ میک اډرس دا آی پی اډرس با دا اکسس پوینټ بل چاته بیا نشي ورکړي په دې پوه شوئ که اب پریکټیکلی دا وکړم نه په دې پریکټیکل په سرچ کړم دی او د انسټیټیوټ کوم دی هم د سیکرټ او کنه هغه ته زوایم چې آی پی اډرس څنګه کیږي دغه څه یو آی پی اډرس بچا سپیسیفیک ورکړي دا به دا غوښي پریکټیکلی کم ګرانه پریکټیکلی سکین کولای شو دا یا سکین کیږي دا دې ځکه به څه کارو کې کنه چې د یو کمپیوټر د لپاره به آی پی اډرس دلته به نوم واچي چې هر نوم واچي دې ځکه ورته آی پی اډرس چې کوم غواړي ریزرو کې هغه او دې ځکه به میک اډرس او اډ باندې به کلیک کړئ ته به اډ شي راځي چې به څه کوم یار تاسو به هیڅ مخشوشه باندې یاستئ خو بیا را باندې کار ډیری کې بده چې سال ته دغه ما ډیسیبل کړی دلته بل نتورک هم جوړ خو کا طریقه اسانه ده په طریقه خو پېښ وی کنه اډ کوي شي دلته به زبل ویډیو کې بیا دا اډ کو صحیح ده اوس بس صرف دا چینج کوي دا څه به لینک کیږي ریزرویشن چې وکړو دلته براشي ګرانه رینج د سونه سٹارټ شو څه شو دا خو به تاسو څه شو کنه دې زنه د 10 رینج سٹارټ کو او ها دا خو هغه آی پی اډرس دی مړه تاسو موږ نه کوي هغه دی د 10 سٹارټ شو 30 بای پی اډرس ور کوي او دا چینجز به سیو کوم وګوره اوس دلته هغه تغیرات راغله کړه نغله دا معنا چې صاحب ته لس نه سٹارټ واغستو سونه د سٹارټ واغستو لسونه د سٹارټ واغستو ها نو لسونه د سٹارټ واغستو صحیح ده کنه او سره په تنه بشرو شي او نه هلي شي په بلاړ شي صحیح شو ډي ان اس ورکما ډي ان اس هغه نو ورکړي 1
DNS بزور کما 1.1 درې رنج را کړی کنه 1 صحیح شو دا DNS save changes اوس په DHCP په ترو دا IP ورکړي ګرانه ښه رابش PC ته دلته براش ګوره لا صفر دی کنه یو پر دا IP اډرس اخوا کا او بیا بل IP اډرس بیا ریکویسټ وکړه دا دلته راغله کنه نغله مشکل خو بني بالکل نه سر ښه ګرانه اوس خبره دا تر دې پورې خو پوي شوي که پوي نه شوي تاسو کوي شي چې څه وکړئ په ډېر اسانۍ سره تاسو DHCP په وایرلس راوټر او تسپاین کې چې کوم څه شي دی کنفیګر DHCP دا هغه تاسو چینج کړئ تغیرات کې راولئ